سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ خدمت اوس ګران دوستانو ملګرو نهاني ویډیو زموږ بیا هم په پریمس اپلیکیشن اړه ده لکه څه ډول چې موږ تاسو ته پرون ورځ ویډیو ښودلې او پاکه مو تاسو ته ویډرا هم ښودلې وه 315 افغانۍ زموږ سیم کارت ته رسېدلې وې هغه کوم اپلیکیشن چې دی پریمس اپلیکیشن فری اپلیکیشن دی په همدې کې تاسو وړیا پیسې ګټلی شئ په نهاني ویډیو کې به موږ تاسو ته په همدې اپلیکیشن کې د اکاونټ جوړولو طریقه هم ښوي د کار کولو طریقه به هم درته ښیي چې په همدې کې تاسو څنګه پیسې ګټلی شئ نو تاسو ټول دوستان ملګري متوجه اوسئ ویډیو سټیپ بای سټیپ مرحله په مرحله وګورئ خو د سکیپ هڅه مه کوئ ښه راځم مثال زه خپل پریمس اپلیکیشن ته تاسو په د پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ په دې کې موږ لومړی اکاونټ جوړوو کله چې تاسو په همدې کلیک وکړئ تاسو ته به همدغه شان سبخار شي تاسو به ساین اپ ووایئ دلته به بیا تاسو په کنټینیوز ویت ګوګل باندې کلیک وکړئ یو ایمیل به تاسو انتخاب کړئ ستاسو په موبایل کې چې هر ایمیل نه تاسو جوړول غواړئ هغه ایمیل به دلته انتخاب کړئ زه دلته یو ایمیل انتخابوم دا ډول لیست به ستاسو سره راشي دلته به یو ایمیل باندې تاسو کلیک وکړئ کله مو چې په ایمیل باندې کلیک وکړو پروسس پرې روان وي ښه لږ انتظار پاتې کیږو اوس د ایمیل چې دی همدا له همدې سره کنیکټ کیږي دلته به تاسو یوه خبره یاد ساتئ په همدې کې چې کار کوي خپل لوکیشن باندې کوئ د موبایل کله چې ستاسو خپل د موبایل لوکیشن آن وساتئ دلته به دا چک مار ولګوئ کنفرم یې کوئ یو بل ټکي ته مو هم پام وي دا په آیفون کې هم کار کوي په هر ډول موبایل کې کار کوي ښه دلته ژبه به تاسو انتخاب کوئ دلته په انګلیسي کې دی مخکې موږ غواړو چې خپله د خوښه ژبه پښتو انتخاب کړو تاسو چې هره ژبه مو زړه وي هغه انتخابولی شئ زه خپله دلته پښتو انتخابومه ټولې ژبې په همدې کې موجودې دي بیا به دلته راشئ په همدې دوام باندې به کلیک وکړئ کله مو چې ژبه انتخاب کړه دلته زه راځم مثل په همدې دوام باندې کلیک کړم دلته اوس زموږ څخه د اکاونټ جوړولو کومه مرحلې چې دي فقط لومړی نوم غواړي دلته سکیورټي کوي دا معلومات نه غواړي چې دوی خلکو ته وښیي یو سکرین شاټ دلته 13 پرده پرې راځي نوم به انتخاب کوي او بیا به مثال تخلص انتخاب کوي دلته بیا زیږیدو نیټه غواړي بله خانه ترسي پاکې به خپله د زیږیدو نیټه وچوئ کله مو چې د زیږیدو نیټه وچوله نه وروسته بیا مثال مخکې به تاسو لاړ شئ لاندې به چکمار وي آپشن وي په به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړه دلته به تایید کوي بیا کله مو چې تایید کړه تاسو ته همدا ډول یوه صفحه راځي دلته به تاسو موقعیت شیر کړئ تاسو به مخکې له مخکې خپل لوکیشن آن کړی وي د موبایل جی پی ایس هم به آن ساتلی وي دلته بیا په علاوه باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو بیا لږ انتظار پاتې شئ دلته به بیا د مخکې باندې کلیک وکړئ دلته ستاسو اکاونټ جوړ شو په کاس تاسو د اکاونټ په جوړولو هم 3 افغانۍ انعام درکول کیږي ملګرو په همدې طریقه به تاسو په همدې کې اکاونټ جوړ کړئ دلته به بیا ملګرو لاړ شئ پروفایل کمپلیټ د پروفایل کمپلیټ کول په کاس تاسو څخه مثال د ژبې د هیواد د همدې پوښتنه کیږي چې د کوم هیواد سره تعلق ساتئ مثال کومه ژبه مو ده مثال جنس پوښتنه جنسیت نارینه او ښځینه همدې ځای پورې به لاړ شئ مخکې بیا به دلته کلیک وکړئ علاوه به ووهئ دلته به همدا چک لرې کړئ دلته کله مو چې دا چک لرې کړه دلته ستاسو ته اصلي د پیسو ګټلو ځای اوس دلته دی ستاسو اکاونټ نوره کمپلیټ شو په اکاونټ کې کوم مشکل نشته دلته به هم تاسو پخه داسې ریفریش کوئ تاسو دلته به داسې پخه داسې راکش کوئ زه تاسو ته وښیم دلته زموږ سره پوښتنه شته خو په دې کې پیسې نشته داسې به ریفریش کوئ دلته پوښتنې تاسو ته راځي خو پوښتنې سهار وخت راځي مثال ماښام وخت نه وي اوس دا دلته مازدیګر وخت په همدې ټایم کې پوښتنې سهار وخت وي خو دلته زه په یوه پوښتنه کلیک کوم په دې کې پیسې نشته همدا ډول به تاسو ته سروې راشي په همدې به کلیک وکړئ دلته به په همدې طریقه مخکې ځئ تاسو دلته ګورئ دلته به د سروېګانې داسې ځوابوئ مثال هر ډول پوښتنه چې شوي وي مطابق ځواب به تاسو ورکوئ دلته زه مثال یو ځواب انتخابوم بیا مخکې ځم بیا هم دلته راځم مثال یو بل ځواب زه انتخابوم او بیا مخکې ځم په همدې ترتیب به تاسو مخکې ځئ مسلسل ډول خو نن بیا تاسو ته وایم چې په همدې پوښتنه کې پیسې نشته په مازدیګر وخت کې پیسې نه وي مثال په دې ټایم کې ټسکونه نه راځي سهار وخت کې تاسو وګورئ سهار وختي 4 بجې 3 بجې 7 بجې 6 بجې انشاءالله په همدې وخت کې ټسکونه تاسو ته راځي په همدې طریقه به تاسو مخکې درومئ دلته به مثال دا پوښتنه ځوابوئ چې هر څه په باره کې ستاسو ته سروې ټاسک راشي یا به ځوابوئ هر کله چې دا کمپلیټ شوه سر ته ورسېده د نه بعد ستاسو ته بیا پیسې درکوي پیسې هم څلور فیصده بعد تاسو ته رسي ستاسو پوښتنه د څېړنو لاندې وي د نظارت لاندې وي ګورو چې کومه غلطي خو به تاسو نه وي کړې نه وروسته بیا څلور فیصده بعد تاسو چې کله پوښتنه تایید شي ستاسو سروې دلته بیا تاسو په د ښه تایید باندې کلیک وکړئ دلته ډېر ښه ستاسو کومه سروې چې وه بشپړ شوه په همدې طریقه به مخکې لاړ شئ
بیا ستاسو ته پیسې درکوي څلورویشت ساعته بعد. دلته موږ راځو مثال تاسو وینئ کومه سروې نشته خو دلته به تاسو سوبخا ریفرش کوئ په همدې ځای کې تاسو ته سروې راځي په باندې به کلیک کړئ لکه څرنګه چې موږ په همدې مفته سروې نه تاسو ته کلیک وکړه. دلته تاسو وینئ 3 افغانۍ موږ ته جمع شوي دا کومه سروې چې وه چې پیسې نه وي پکې بیا کتنې لاندې ده 4 ساعته دا د کتنې لاندې وي. نه وروسته چې کله دا کمپلیټ شي دلته خپل مثبت وښیي پیسې هم جمع شي ستاسو په باینانس بلانس به هم اضافه شي. دلته وینئ تاسو په همدې څخه په افغانستان کې په خاص ډول موبایل ده او که بیرته پیسې لګولی شئ خو تر ټولو بهترینه طریقه موبایل هر سیم کارت چې وي که سلام وي MTN روشان اتصالات هر سیم کارت ته لیږل کېږي افغانوي سیم ته. دلته په دې ګڼون نه چې کلیک وکړئ تاسو دلته بیا خپل مثال دې ځای کې بونسونه او پیښې دا تر اوسه پورې نه دي اویلیبل په همدې ځای کې تاسو ته نور چانسونه هم درکوي. دلته لاندې تاسو ګورئ په دې ځای کې بیا کله چې کلیک وکړئ په همدې ځای نه خپلو ملګرو سره لینک هم شیر کولی شئ چې ستاسو په لینک سره څوک را جاین شي. دلته لاندې مثال دا مختلفې طریقې نور هم شته تاسو وینئ دا دوی سره لګېدی دلته د ایپ ژبه دې تاسو ژبه هم بدلولی شئ. نو همدا طریقه وه د اکاونټ جوړولو چې په همدې کې څنګه اکاونټ جوړېږي بعضې سټیپونه نه ښودل کېدل ځکه په د ایپ کې سیکیورټي ده خو اسانه خبره ده فقط نوم تخلص زیږېدو نیټه هېواد دا به انتخاب کړئ. مننه ښه وخت ټولو ته خدای مې سپارلی یاست.